یو ملګری سوال کړل چې مولانا طارق جمیل صاحب خپل د سر چې کوم دي سرجری کړل او وختانې لګولې آیا خپل د سر سرجری کول او اخته لګول دا څنګه دي؟ د دې په حواله سره سوال کړل. نو ټول مخکنه خبره ده چې دو صورتونه داسي دو قسم له اخته داسي دي چې هغه په خپل سر باندې لګول بالکل حرام او ناجایز دي. ډیره اهم ویډیو ده ځکه چې ډیر شي خلک زمونږ د پاکستان نزي بهر ملکی خپل سر سرجری کی او ته اخته لګي. نو دا د غوله لپاره په پاکستان کې دنم کو چریتا سرجری کوي. نو په دې حواله سره احتیاط کوئ چې دا دو قسم له اخته چې کوم دي دا بالکل ناجایز او حرام دي. اگر اساس اخته دي په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم زنانه خپل د اختو سره د بل زنانه د اختو جوړ ورکي نو پتا سي زنانه باندې لعنت وريږي. دا سي زنانه چې کوم دا لعنتي. نو په دې حواله سره بیا علما دا فتوا ورکي چې د یو انسان اخته بل انسان چې کوم دی غنشي استعمالوله. د یو انسان اخته بل انسان چې کوم دی هغه خپل په سر د پریشن په ذریعہ یا سرجری په ذریعہ باندې په ست طریقه باندې چې کوم دی هغه استعمال نشي استعمالوله. د بل انسان اخته لکه انسان نشي استعمالوله. دا خو خبره کلیر شو چې یو انسان د بل انسان چاهه هغه خزي یا نارینه دا غو اخته بالکل نشي استعمالوله. خپل بسر کې نشي لګول. دا غي نه علاوه دویم اخته چې کوم دی هغه د خنزیر په حواله سره علما دا فتوا ده چې د خنزیر اخته انسان نشي لګولای. دا بالکل ناجایز او حرام. دا غي نه علاوه خپل د جسم اخته چې کوم دی هغه د مثال تور پر یو انسان گنجا دی دا په سر باندې اخته نشي هغه خپل د سر سرجری کول غواړي. نو داغه د جسم چې کوم اخته دي د نور اعضاء د جسم چې نور اعضاء دي داغه نه اخته چې کوم دراو بسل شي هغه داغه په سر ولګول شي. نو دا بالکل جایز ده پدې کې سحرج نشته. دغه شانتي د خنزیر نه علاوه چې څومره جانوران دي څومره زناور دي داغه اخته چې کوم دغه انسان استعمالول شي لګول شي. او دغه شانتي چې کوم مصنوعي اخته دي چې کوم باس خلک جوړي نو دغه مصنوعي اخته چې کوم دي هغه استعمالول شي سرجری کې اسیم په سر باندې لګول شي. نو دا درې قسم له اخته یعنی د انسان خپل اخته یا دغه شانتي د جانورانو اخته د خنزیر نه علاوه یا دغه شانتي مصنوعي اخته دا لګول شي استعمالول شي. د دین علاوه چې کوم دي د خنزیر اخته شو یا د بل انسان اخته شو دا بالکل ناجایز او حرام دي. د کوم خبره پورې چې کوم د طارق جمیل صاحب خبره ده د حواله سره سوال شوی دی. بعض خلک په سوشل میډیا باندې هغه باندې تنقید هم کوي. نو دا خبره واوري غيو عالم دین دی دا یو جایز کار کړل هغه حرام کار نه دی کړی. په شریعت کې شی جایز دي نو په دې باندې ته یو سړی نشي بدناموله. هغه چې کوم کار کړي یقیني طور پر هغه د شریعت د مسلې نه خبر لري نو هغه چې کوم حلاله طریقې هغه استعمال کړي یعنی د خنزیر اختزائر خبره ده دا خو هر انسان ته پته ده. بیا خاص کر کې عالم علما ته دې حواله سره پته چې خنزیر نشي استعمالوله. دغه شان دي بل انسان نشي استعمالوله. دا غي نه علاوه چې کوم دي د درې صورت چې کوم دي هغه تاسو ته مخه بیان کړو چې دا د دې په ذریعہ باندې خپل د سر سرجری کول شي اسیم د اخته لګول شي استعمالول شي. نو مولانا طارق جمیل صاحب چې کوم کار کړل دا غیر شرعي کار نه دی کړل یا حرام کار نه دی کړل چې دې په ذریعہ باندې هغه باندې تنقید وکړل شي. هر انسان د پکاردار چې خپل اختلاف چې کوم دي خپل حدود پورې ساتي. بعض خلک د سیاسي وجوهات په بنیاد باندې هغه باندې اعتراض کوي. دغه شان دي بعض خلک د مسلکی او مذهبي اعتبار سره چې کوم دي چونکه دغه مسلک نه دی په دغه وجه باندې چې کوم دي اعتراض کوي. دوه سنې پکار شریعت چې شیخ حلال کړل او حلال کار لري انسان کې نو پاغه باندې بیا چې کوم دي تنقید نه دی پکار. امید کوم چې دا مسله به تاسو سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.